د ویسټ انډیز کریبین پریمیر لیګ یا سی پی ایل لیګ کې د افغان لوبغاړو له جملې څخه صرف ظهیرخان پښتین واخیستل شو. سلام او مینه دوستانو، په یوې بلې نوې او په زړه پورې ویډیو کې درته ښه راغلاست یم. او که چېرته زموږ له چینل سره نوي او ځای شوي یاست، دغه چینل درسره سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د بیل نشان ووهئ تر څو زموږ د راتلونکو ویډیوګانو په باره کې خبر درکړل شي. ملګرو، لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده، له افغانستان څخه 34 لوبغاړي دې لوبو ته وړاندې شوي ول، خو بدبختانه چې یوازې ظهیرخان پښتین یې واخیست او پاتې نور لوبغاړي وانخیستل. خو مجیب زدران، نبی ساحل او راشد خان ارمان په دې لیګ کې نه لوبېږي، ځکه چې راشد خان ارمان په اروپا کې یو بل نوی لیګ شروع کړي، په هغه کې به برخه اخلي. راشد خان به سږ کال په لومړي پړاو ایور ټي20 سلام کرکټ لیګ کې ولوبېږي، چې د روان کال په اګست میاشت کې به په اروپا کې وشي، او له همدې امله به د ویسټ انډیز دویم پړاو کریبین پریمیر لیګ کې ګډون ونه کړي. د شل اوریزو لوبو دا لیګ د سکاټلند، ایرلنډ او هالند کرکټ بورډونو لخوا په ګډه برابر شوی دی، چې راشد خان به پکې ولوبېږي. د افغانستان څخه د یوازیني افغان لوبغاړي راشد خان ترڅنګ به له پاکستان څخه شاهد افریدي او بابر اعظم، او له اسټرالیا څخه به کریس لین او شین واټسن، او د نیوزیلینډ نه به لوک رونکي او برینډن مکالم په دې ډله کې وي، چې هره لوبډله به له دې یو لوبغاړی واخلي. او پاتې شو مجیب او نبی، چې هغه به د انګلستان په کورني ټي20 لیګ کې ولوبېږي، چې له نړیوال جام څخه وروسته شروع کېږي. نړۍ مننه چې زموږ ویډیو مو تر اخره وکتله، په دې هیله چې د خوښې وړ مو ګرځېدلې وي. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. والسلام.